سلامونه دوستان. ډېر غوسه یم. غواړم یو شی درته ووایم ډېر زیات مهم. زموږ بعضې ملګري فکر کوي، البته اکثره د جامعې مو داسې سوي دي چې همیشه په دې باره کې فکر کوي چې که یو څوک د خدای تعالی دپاره یو لاره درښیي ته به دا فکر کوي چې د دې په دې کې نو څه ګټه ده، یعنې دې ته د پیسو ربط ورکوو هر شي ته. یو څوک یو څه درته وایي، حتی د زړه وینه درکوي، ته وایې چې یاره په دې کې د دې څه ګټه، دا د کوم هدف دپاره دا کار کوي، دا د کوم مقصد دپاره دا کار کوي، یعنې دنیایي مقصد چې هدف مې له پیسو له نورو ګټو. او ملامت هم نه یو. یو شی زه تاسې ته وایم چې موږ بالکل په دې کې ملامت نه یو، ځکه ډېر استعمال سوي دي زموږ خلک، ډېر استفاده سوي دي زموږ خلک په ښو خبرو باندې، په خوږو خبرو باندې، هغو ته د امید ورکولو په خبرو باندې خلک مو ډېر خطا سوي دي. اوس بنا ډېر شکمن دي، زه ملامت نه کوم، لیکن زه دا وایم چې که موږ غواړو چې خپل ژوند کې تغییر راولو، دا ژوند خو موږ ته نه راګرځي. د پلرونو ژوند تللی په خپله بخش باندې، په خپله برخه باندې، د نیکونو ژوند تللی ده. زما او ستا ژوند دا د روان ده، راتلونکي ژوند ما او تا خبر نه یو. دغه اوس چې ما او ته دا زما کوم همسن دوستان خلک چې دي، یا څه مشران دي یا کشران دي، دا ګوري یا دا نړۍ ته ګوري، دا خلکو ته ګوري، داسې خپلو مشکلاتو ته ګوري، نو دا به تر څو پورې په دغسې یو شک کې ژوند کوي، یو تردد کې به ژوند کوي، په یو خاموشي کې به ژوند کوي. که نه خپل آواز باید اوچت کړي، خپل اراده باید وکړي، او په اصطلاح باندې شک له منځه یوسي، تغییر راولي. ډېری ملګري فکر کوي چې یاره ته چې دا ویډیوګانې جوړوي، ته چې دا کار کوي، فقط هدف دې دا ده چې پیسې وګټي، یوټیوب دې کامیاب شي. فقط نور د موږ له غمه نه یې مړی دی، ته د خلکو له غمه مړی، خدای دې خوار نه کړي. موږ تاسو کې یو متل دی وایي، پیشي د خدای دپاره موږک نه نیسي. زه خلک استعمال سوي دي په خوږو خبرو په ټولو باندې، دا ټول زار څه در سره منم. لیکن یو څوک راځي تا ته لار ښیي یا ته چا ته لار ښیي، هغه چې کله دا د تا اخلاص ته په بد نظر وګوري، څومره به ستا زړه درد کوي. هغه چې ستا دغه خوږ فکر ته په تریخ نظر وګوري، څومره به دې زړه درد کوي. هغه چې ستا د مثبت فکر ته د تغییر، د جامعې، د خلکو په داسې یو شکل وګوري چې هغه ته مادي اړخ ورکړي، هغه ته مادي په اصطلاح په مادي نظر وګوري چې دا فقط د پیسو په خاطر کوي. پیسې دپاره څومره ډېرې لارې دي، پیسو دپاره څومره لارې دي، بې انتها لارې دي. سړی پیسې وګټي، پیسې یو ډېر قوي ضرورت ده زموږ ستاسې په ژوند کې، له کالو رانیولې تر لباس، دا لباس مې هدف ده، تر خوراکه پورې، تر مکانه پورې، حتی تر مرګه، تر کفنه پورې زموږ دا پیسې پکار. یو د انسانانو حق ده چې هغه هم دغه حق ده چې تو باید ښه ژوند ولري، ښه موټر ولري، ښه کورنۍ ولري، ښه عزت ولري. یو دا ده چې د تا استعمالول دي. ګوره موږ دوه ډوله انسانان لرو. یو هغه انسانان چې په انساني فضا کې ژوند کوي، خپله ځان ته هم ګټه کوي، نورو ته هم ګټه رسوي، د تا هم کومک غواړي تا سره هم کومک وکړي. یو هغه ډول انسانان دي چې هغوی لکه د جنګل غوندې دي، جنګل په حساب باندې بورت وایي، په یو ځنګلي فضا کې ژوند کوي. یو ډول انسانان دي هغوی غواړي د ځان د ژوند د بقا دپاره د نورو ژوند په خطر کې واچي، له منځه یوسي. یو ډول انسانان دي چې هغوی غواړي د خپل ژوند د پاتې کېدو دپاره وتښتي، یعنې د جنګل همداسې حساب ده. یو حیوان د دې دپاره ژوندی پاتې شي، په بل حیوان باندې حملې کوي، بل حیوان د دې دپاره ژوندی پاتې شي، غواړي وتښتي. د هغوی دغه فطرت همداسې ده. زموږ په بعضو انسانانو کې متاسفانه دغه فطرت د حیوانیت په اصطلاح باندې ځای په ځای شوی. هغوی غواړي تا استعمال کړي، هغوی غواړي تا نه استفاده وکړي. دغه ډول انسانان ډېر نه چلی، څومره به تا خطا کړي. زه راغی، یو څوک راغی مثلا ما ته خوږې خبرې راته وکړې په دې یو کار په باره کې، د یو تصمیم په باره کې. اوکې، په لنډمهاله کې زه ده خطا کړم، لنډمهاله ګټه ده له ما وکړه، یا له تا وکړه، یا تا له ده وکړه، یا ما له تا وکړه، بالاخره مثال. خو ما ته هم له لاسه ورکړې، د راتلونکي دپاره مې هغه ګټه هم له لاسه ورکړه، په اصطلاح باندې اعتبار مې له لاسه ورکړه. دا ګټه ډېره ناچیزه ګټه ده. بل هغه انسانان دي چې هغوی
حتی تر حیوانیت هم ورتېر دي. دا د دنیا په لالچ کې راغلي دي، ډېر راغلي دي. هغوی هر څه لري. مثلا یو څا د دې اوبو، د اوبه دي مثلا د ژوند مسله ده. زه غواړم اوبه په تا خرڅې کړم، په مقابل کې له تا پیسې واخلم. ته غواړې خپل ژوند ته ادامه په ما اوبه ورکړې. تا سره یو څوک وینم چې مثلا دا پیسې نه لري، هغه ته باید مرسته ورکړم، اوبه ورکړم چې د خپل ژوند په اوبو باندې. مثال فکر وکړه قحطي د خوا یو څوک ته مثلا هم اوبه ډېرې لري، هم ژوند ډېر لري، هم دا کم ګلاس اوبه چې تا سره د دې پاته دي چې فقط ته وڅښې او ژوندی پاتې شي، دا هم درنه اخلي. داسې انسانانو موږ تاسې یعنې هغه ستا ژوند هدف مې په دنیوي امورو کې و. دلته خبره دا ده چې ولې موږ داسې یو منفي فکر به هر څه ته کوو. اوس زه دغه کار ما کیدای شي چې دا ما ته انرژي راکوي، دا زما د ژوند یو ارمان ده، دا زما ته دې کې زه راحت یم. پیسو دپاره ما مخکې درته وویل چې کافي لارې نورې هم شته چې سړی پیسې پیدا کړي او شته پیدا کېږي. دا زه اوس مثلا زما خپل کار روان ده، زه دا اوس ما ته نه یوه روپۍ هم نه راځي، زما کار روان ده. زه چې تر دغه اندازې را رسېدلی ما یوټیوب را رسولی. خو نور کاروبار د دنیا خدای تعالی سړي ته لارې برابروي، انسان حرکت کوي. هدف مې په دې خبرو ټولو کې دا و چې راځئ ډېر منفي فکر نه کوو. که چېرته مثلا زما له ویډیوګانو کې بد راځي، نه غواړې ومې ګورئ، کولی شي چې چینل پرېږدي. لیکن زه دا غواړم چې کله زه نه یم په دې نړۍ کې، یو څوک وایي 10 کاله بعد چې په دې نامه باندې مې یو سړي ژوند کاوه، زاهد صاحب ښه یو اثر ولرم. زه به وکړم په 24 ساعته کې تاسو به راسره ونه منئ 4 ساعته خوب لرم. دغه اوس د شپې تقریبا 9:30 بجې دی. په هغه به زه مثلا تنها یم، په هغه به زه چینج کوم، ډوډۍ به تیاروم، د سبا دپاره به پلان نیسم، به اصطلاح تقریبا 1 بجه کېږي. دا خو نن رخصتي ده، زه په رخصتي کې راځم بیا ویډیو جوړوم تر څو بلې هفتې پورې زه بیا خپلې وظیفې ته خلاص اوسي. نو د ما دوستانو، د ما ملګرو، خدای په راته آباد لره. انشاءالله موږ تاسې به په ګډه ځو د ژوند دپاره. د ما ویډیوګانې ښه په هغه ورسره وګورئ. کوم ځای کې که مشکل وي، غلط نظر مې در کړی وي، غلط فکر مې در په کمنټس کې راته ولیکئ. هېڅ مشکل نشته، پوره یو خدای تعالی ده. مخکې به ځو آهسته آهسته انشاءالله چې څه کېږي. نو په خدای مو سپارم. خدای په امان.